خدا اعزاز او دا درناوی د فاروق سلطان صاحب در غاړې دی چې هغه دا پښتانه را جمع کړي او د خپل کور د ګوټ هغه خوشحالي راړي او دومره په سونو په زرګونو پښتانه پاکستان سره شریک کړي. زه د هغه او د هغه کورنۍ ته په دې مبارکه موقع باندې د شهزاد د سالګرۍ مبارکي ورکوم او دا مې دعا ده چې الله دې نر پښتون او کلک مسلمان کی چې دی په خوشحاله شي. زمون یو ډېر خوږ او ګران ملګری دی عزیز مانیروال. هغه د خپل ماشوم په کېدو یو نظم لیکلی او یو دوا یې غوښتې وه چې هغه صرف د هغه د ماشوم نه وه بلکې د لر او بر د هر پښتون ماشوم دپاره موږ هغه دعا غواړو چې هغه صفتونه دې پکې خدای پیدا کړي. هغه نظم زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون دوبۍ څانګې د خپلو ټولو همکارانو د طرفه د خپل سټیشن منیجر بهمید خان صاحب د طرفه تاسو ټولو ته او په خصوصي توګه باندې ښاغلي فاروق سلطان صاحب ته زمزمه کوم. ستاسو توجه غواړم. ته د پلار د زړه درمانې ته د پلار د زړه درمانې ای شهزاده خدای دې لوی کا ته سپایي د باچا خانې ای شهزاده خدای دې لوی کا ته احساس شي ته جذبه شي ته احساس شي ته جذبه شي ته د امن یو ټپه شي حوصله شي ولوله شي د وطن نه صدقه شي د پښتون د پګړۍ شانې ای شهزاده خدای دې لوی کا. د سرتوري خور صادر شي د غمجنې مور اختر شي انجینیر شي ډاکټر شي د دې کام په غم خبر شي داسې داسې مې ارماني ای شهزاده خدای دې لوی کا. د جانان شي د جهان شي ګوګل جانه په زړه خان شي توریالی ننګیالی ځوان شي ننګ ناموس باندې قربان شي د پښتون د پګړۍ شانې ای شهزاده خدای دې لوی کا. دا پکې ډېر ښه بند دی ننګاري صاحب چې د روخان د پګړۍ ولې د روخان د پګړۍ ولې د رحمان بابا غزل شي د خوشحال خټک په پل شي رحمت شاه غوندې سایل شي د فاروق نوم او نشانې ای شهزاده خدای دې لوی کا.